جادوګر ټول نه غټ ګمراه انسان چې پیژني جادوګر ته وګوره. او دا اوس چې دا په اخباراتو کې راځي، په ټي وي اشتهارات ورکوي او په دې فیسبوک باندې کاله جادو کا ماهر، پوه شه چې دا د دنیا د ټولو نه لوی د الله دشمن او بدبخته دغه دی. او د جادوګر ګوره د اسلام سره کار د قرآن ویلي، جادو سره ایمان لاړ شي ختم، کافر شي انسان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. او جادوګر چې جوړیږي دا بیله موضوع ده چې په څه طریقه جوړیږي او کم کارونه کوي شیطاني او د قرآن کومه بېعزتي کوي، نعوذ بالله. څومره وخت دا بېلمازه ځان دغه ساتي نو بیا هغې نه بعد دا شیطاني کرتبونه کوي. دا نبي خو جادوګر نه دی او نه دروغجن کاهن دی. هغه زمانه کې به کاهنانو دا خبرونه به ویل د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکې به دا ملائکه او جنات او شیطانان به راتله. حدیث د بخاري کې راځي ملائکو نه به اسمان د دنیا کې څه واورېد، به خطې شو، ابه یې راوړه کاهن ته. نو هغه یو خبره خو به رښتیا وه، ځکه ملائکو به د الله طرف نه راوړی و چې داسې کار به کېږي. نو سل به ورسره دروغ میلاو کړه، خلکو به دروغو ته نه کته، هغه یو خبرې ته به یې کته. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه بعد الله رب العالمین هغه جنات او شیاطین په اسمان باندې بند کړي دي. قرآن کې ځای په ځای ذکر چې اوس پې شغلې راځي په هغې باندې. نو کاهنان چې دا د غیبو خبرونه وایي، غیبو خبرونه وایي، دا چل وشو پلاني ځای کې به دا چل کېږي او په قبر کې دا چل شوی او پلاني ځای، دا ټول د کهانت خبرې، دا د ګنده عقیدې دي او په دې مسلمانانو کې دا خورېږي لګیا دی. او د بعضې خلکو نه به تاسو اورئ دا پیران میران چې کله بیان کوي. او شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب وایي هغه چې کله قبر کې کېښود او ملایکو ته راغه او تپوس یې ترې کوه، وایي الټی ملایکو نه سوالونه شروع کړي. د نه سوال ته من ربک، وایي دو تل صبر کوه، زه د نه تپوسونه کوم. وایي هغوی چې الله دا دې چا له رالیږلي دا په موږ سوالونه کوي، موږ له ورسره. نو زه دا وایم چې زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه پس خو وحي نه راځي. وحي راځي، وحي خو بنده ده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خو زموږ د امت یو عالم دی، وروسته زمانه کې راغلی، په بغداد کې تېر شوی دی. نو دې قبر ته کم کس ورکوز شو چې دا منظر یې کته، یا ورته کیمره لګولې وه، هغه ټایم یې ریکارډینګ کوه، کته چې هلکه دا خو لاندې داسې یو ناشنا انټرویو روانه ده. جبریل راغی، جبریل علیه السلام دا وحي تا ته راوړله، که ته ورکوز شوی ورسره یې ښخ کړی وې، بیا ته راوختې، دا حالات دې معلوم کړه. تا کوم ځای نه دا دروغ او خرافات ته وې. او هغه بل ځای کې مې اورېده یو انتهایي دروغ او انتهایي ډګوسله هغې ویله، وایي دا لا څه کې د شیخ عبدالقادر جیلاني دوبي چا جامې ولې اینځلې، وایي دی چې قبر کې کېښوده، وایي هغه ته ویل چې من ربک، وایي هغه ورته یې زه شیخ عبدالقادر جیلاني دوبي ما دغه جامې اینځلې. هغه ورته یاده زه سوال کوم ته څه راته څه وایي، ورته چې وما دینک، دین دې څه دی، وایي زه د شیخ عبدالقادر جیلاني دوبي یم. وی رسول دی څوک دی، وی زه د شیخ عبدالقادر جیلاني دوبي یم، تا وانه اورېده، ته زما نه تپوسونه کې. وی الله تعالی ته ویل چې تا څه کوي، دا موږ ته څه تپوس کوو او دا دې راته څه وایي. وی الله تعالی ورته ویل خو چې دی درته ویل چې زه د شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب دوبي یم، بیا دې څوک تپوس کوي. والله العظیم دا په دین پورې خندا ده، دا په دغه احادیثو پورې ټوکې دي چې د الله نبي فرمایي هر مؤمن له او هر کافر له دا ملائک خامخا راځي تپوس ته کوي، جواب به خامخا ورکوي او مؤمن صحیح جواب ورکوي. چې تا ته وایي رب دې څوک دی او ته ورته زه دوبي یم، دا صحیح جواب دی، په ایمان وایي دا صحیح جواب دی. والله العظیم دا ټوکې دي. هغه راته وایي رسول دې څوک دی، ته وایي زه دوبي یم، هغه راته وایي دین دې څه دی، ته وایي زه دوبي یم، دا جواب دی. دا دین پورې خندا، قرآن او حدیث پورې خنداګانې، او خلکو ته لاندې سبحان الله دا خره ورته ناستي بس لګې پیسې پېشیندي په دې پیرانو باندې، ناشنا بیان یې وکړو. او والله العظیم دا قرآن ورته کولاو کوه، د دې د میز نه ورته خبرې کوه، دا وابیان راغلي مړه ناشنا خبرې کوي. د الله کتاب ورته وایه دا سره نه مني، توحید ورته وایه په دې تندي ګونج راځي، بار کېږي، بیا دا خبره پې ښه نه لګي. او دا دروغو قیسې ورته کوه، دا خرافات ورته وایه بې سنده سر وتړقئ باقاعده، بلکې د دې مکارتوب د لاسه سترګو نه ورته اوښکې م را رواني، هغې خاص سر کوي دغه خبرې، دا دروغ قرآن او حدیث پې اثر نه کوي. وایي دا نبي کاهن نه دی، اوتې بوتې نه وایي، د ځان نه خبرې نه کوي، چې څه وایي الله یې ورته ووایي نو بیا یې وایي، داسې نه کوي چې دا چل شوی دا چل شوی. لکه دا بعضې خلک وایي چې زه به راته زه بار په دې رد کوم، بعضې خلک دا چې زموږ تجربه ده، وایي دا څنګه تجربه ده یاره،
دا تجربه نبی علیہ السلام سره نه وه. تا سره کوم ځای وایي موږ ته پته لګي چې چا غلا کړي ستا په کور کې څه شی ورک شوی دی، تلي کې به راته ښیم، په کاغذ کې به راته ښیم، په نوک کې به راته ښیم. ته چې ورته وایې دا کوم ځای نه وایي نو دا تجربه ده اوس نو تا څنګه پوهه کړم. نو ته څنګه پوه شوې داسې ما هم پوه که که نه چې څنګه ته پوه شوې داسې ما هم پوه که که نه په دې خبره باندې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي نه تاسو هغه حدیث اورېدلی ما چېرته هار ته ورک شو که نه عایشه رضی الله عنها او د اوښ د لاندې پروت او ټوله قافله ورپسې ګرځي، ټول صحابه ورپسې ګرځي او نبي علیه السلام ورته وایي شابه زما د بیبي نه هار ورک شوی دی پیدا یې کوي ګورئ. او نبي علیه السلام هم لګېدی په تلاش کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو په نوک کې راښکاره نه شو او نه صحابو ته چې کېنې په قلاره ګرځئ راګرځئ ما ته نوک کې ښکاري صبر کوه زه اوس نوک کې ګورم. دا مړه پته نه لګي اوس په کوم الفاظو زه دا خلک پوه کړم. الله رب العالمین دې په دې امت رحم وکړي. نو دې وجې نه دا د نبي صلی الله علیه وسلم صفت نه و چې داسې ګډې وډې خبرې به یې کولې. چې کومه خبره یې کړې م ده او هغه زموږ د سترګو نه پناه ده او ته الله ویلي چې قیامت نه مخکې به دا کېږي د آخرت احوال یې راته ویلي دی، په وحي باندې ویلي. دا داسې نه وه چې هسې وسوسې وي یا شیطانی خبرې وي او بړله بیا راتلی. نه، د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د ژبې ګارنټي الله قرآن کې اخیستې ده. وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. زما دا خوږ نبي د خواهشاتو نه خبرې نه کوي. دا چې ورته څه وحي وشي په دې زړه کې ورته الله ورواچوي نو هغه خبرې په دې ژبه مبارکه باندې وایي. داسې نه دی چې کاهنان ګډې وډې وایي او دې هم وایي. نه،